هسې خبره مې د خوددارۍ پورې کوله چې خودداري څه څیز دی. الله یقین وکړئ دې وخت کې تقریبا زموږ سره دی پاو کم 9 بجې زه د بټخیلې نه راووتم تیمرګرې ته روان یم. نو هغه وخت 7:30 بجې وې. دې ټایم کې زه وچ کې یم. نو د خوددارۍ پورې خبره کوم هغه دا ده که چېرې ما د چا سره کار کولی په اینی ډپارټمنټ کې، که هغه پرایویټ ډپارټمنټ و او که هغه سرکاري ډپارټمنټ و، نو سهار راپاڅېدل او بیا هلته تلل، دا غویمه به ما جوړه کړې وه چې یاره دا ولې او دا خو زیاتې دی او پکار دی چې سړی لږ ناوخته ځي او دا خو انسانیت دی. لکه ډېرې داسې کوېسچنې به ما کولې چې د هغې جواب هم بیا ما ځان له په خپله باندې جوړولو. وجه څه وه؟ وجه دا وه چې یاره خودداري را سره نه وه. دې د وجې نه به ما صرف خبرې کولې خو عمل ما نه شو کولی. یعنې هغه عمل و کم چې زه غواړم چې هغې کې زه په مخ کې وړاندې لاړ شم، ځکه چې زه خودداره نه یم، زه عمل په هغې خبره باندې نه شم کولی کومه چې کومه. دې وخت کې دا د همغه 9 بجې دي خو زه په خپله مرضۍ باندې روان یم. که سبا ما ته ضرورت شو زه په 7 بجې هم راوځم او تیمرګرې ته ځم. تیمرګرې ته ولې ځم؟ څنګه چې تاسو ته معلومه ده هلته زموږ دویم برانچ دی زما د انسټیټیوټ. نو که زه اوس د هغه ځای نه په 10-11 بجې د شپې ولې نه راځم؟ خو زما د خولې نه به دا خبره نه وځي چې یاره بهی څومره وختي راغلی یم او څومره ناوخته شو په ما باندې، ځکه چې زه دلته خودداره یم چې څه ټایم زما زړه وغواړي زه به ځم او څه ټایم چې زړه وغواړي زه به راځم. خو که چېرې زه چا کېنولم په سرکاري کار کې یا په پرایویټ محکمه کې یا زه د چا سره کار کوم یا چا له سرویسز ورکوم د هغه په ډپارټمنټ کې او زه لږ لیټ شوم، زه به هر وخت ګړۍ ته ګورم چې یاره بهی 1 ګنټه پې ور واوښته او 4 منټه پې ور واوښتله، ځم به هم ناوخته. صحیح ده. او چې بیا ناوخته لاړ شم نو هلته به ماته بیا پرابلمز جوړېږي، زما نه به پوښتنه کوي چې دا ولې لیټ راغلی او نن د سره چانس شو او که سبا لیټ راغللی جو بیا به داسې داسې جرمانه کېږي. نو مین د ما د خبرې مقصد دا دی چې یاره تاسو په کوم ډپارټمنټس کې یئ، که هغه سرکاري وي او که پرایویټ وي، هغه کوئ د هغې سره لږ ډېر ځان خودداره جوړ کړئ. وړوکې غوندې کې سټپ واخلئ، واړه واړه قدمونه واخلئ د هغه څه نه چې ستا سره څه دي. یاد ساتئ ډېر په مخ کې وړاندې به لاړ شئ. لرې نه د هغه ورځه چې دغه د خوددارۍ قدمونه ته واخلې، د دې خوددارۍ په قدمونو باندې ته ډېر په مخ کې وړاندې ځې او سبا ته د دې جوګه جوړېږي چې دغه سرکاري یا دغه پرایویټ اداره کې چې ته د بل په انډر کې کار کې، نو یاد ساته د دې نه به الله تعالی خلاصۍ درکوي او ته به په خپله خودداره جوړېږي. داسې کسان به بیا ته جوړې. خو زه بیا هم تاسو ته ریکویسټ کوم چې خلک د ځان غلام مه جوړوئ. کوشش کوئ په خلکو باندې خپل گرفت مه ساتئ، ځکه کوشش کوئ چې یو نیم انسان لږ غونده کې آزاد جوړ کړئ، د هغوی سره ګزاره کوئ. هغه ډپارټمنټس هغه خلکو ته کوم چې هغه بالا خلک دی هغوی ته وایم چې یاره بهی دغې خلکو سره لږه ګزاره کوئ، څومره کمپرومایز چې ستاسو نه کېږي. دی که فرض که لیټ راځي د هغه نه پوښتنه کوئ چې یاره بهی ولې لیټ. د بعضې خلکو خو عادت وي چې یاره هغه کمچوره وي، مطلب به د هغه په زړه کې مختلف څیزونه چې زمړه په تندرې مه وله چې هر څه وایي جو وایي به داسې یو ورځ خو نه ده. داسې نه، هغه کسان چې هغه احساسي وي د هغوی د احساساتو خیال ساتئ، که هغه په پرایویټ اداره کې وي که هغه په سرکاري اداره کې وي، نو لږه غونده کې ګزاره کوئ او کوشش کوئ چې یاره بهی ستاسو نه څومره هم هغوی ته فایده رسي هغه فایده هغوی ته رسوئ. ځکه کله چې انسان خودداره نه وي هغه ته ډېر زیات آبسټیکل راځي، هغه ته ډېر زیات پرابلمز راځي، مشکلات ورته ډېر زیات راځي. د هغه مشکلاتو د وجې نه دی بیا قدمونه نشي اخیستی. زه یم چې دوی واړه واړه قدمونه واخلي، لږ غونده کې کمپرومایز ورسره تاسو کوئ او هغه ځوانانو ته وایم چې یاره څوک خپل بزنس نه کوي، مطلب په بل باندې انډیپینډنټ وي، نو واړه واړه قدمونه واخلئ. د 15 د 10 روپونه واړه واړه قدمونه واخلئ. څنګه به اخلئ؟ روزانه زه په دې ټاپکس باندې خبره کوم، نو د هغې نه تاسو زده کړې وکئ، په خپله باندې ته لږ سوچ وکئ، فکر وکئ چې یاره بهی څه داسې زه سټارټ اخیستلی شم. او چې کله په پرایویټ اداره کې یا همدغه رنګې که په سرکاري اداره کې څوک کار کوي نو هغه په انګلیش هم پوهېږي، په کمپیوټر هم پوهېږي، نو ولې نه چې تاسو آنلاین بزنس ته راشئ، دغه سرویسز تاسو د خپل لیپټاپ د لارې د کور د لارې خلکو له ورکئ. نو دا یو وړوکی غونده کې میسج و ستاسو دپاره چې یاره تاسو واړه واړه سټپس واخلئ او په مخکې وړاندې لاړ شئ. دې باندې مه ایسارېږئ چې یاره بس تنخوا د ماته میلاویږي، که هغه پرایویټ ده او که سرکاري ده او 2 ورځې ژوند دی، بېشکه 2 ورځې ژوند دی، خو یاره 2 ورځې ژوند ښه تېرول پکار دي. بیا تاسو وګورئ د پیغمبر علیه السلام په خپله باندې د غربت نه امان غوښتی دی. نو چې پیغمبر علیه السلام امان غوښتی دی نو انسان دی یو انسان هم نه زه یم چې یاره کافر دیم خدای پاک د مشکلاتو نه ساتي، زه یم چې په کافر دیم خدای پاک بده ورځ نه راولي، ښه ورځ به ته په ځان باندې په خپله راولي او هغه راځي په سوچ سره په سمج سره. او بیا به زه دا ویم چې یاره دغه سوچ سمج چې د خوددارۍ پکار دی او کله چې انسان خودداره جوړ شو نو هغه قومونه جوړوي، هغه ملکونه جوړوي.
یو جهان مننه.